د قربانۍ په مسایلو کې یو بله مسله دا ده چې د بل چا طرف نه مطلب د مړي د طرف نه قرباني کول دا څه حیثیت لري. د مړي د طرف نه قرباني کول دا بالکل جایز ده، بالکل د مړي ته ثواب رسي. لکه په دې بابت کې امام ابو داود رحم الله په دې باندې ځان له یو باب قایم کړی دی چې د مړي د طرف نه اضحیه څه حیثیت لري. امام ابو داود رحم الله پاره کې د حضرت علی رضی الله عنه یو روایت راخسته دی او راوړی دی او نقل کړی دی. حضرت علی رضی الله عنه په تمام عمر څومره پورې چې دی ژوند دی نو دغه چې کوم دی دوه ګډان علالول نو ورځ چې چاته پوښتنه کوي حضرت تاسو دا دوه ګډان ولې علالوي؟ نو حضرت فرمایل چې یو زه د ځان د طرف نه علالوم او بل د نبی صلی الله علیه وسلم د طرف نه علالوم. خو د نبی صلی الله علیه وسلم د طرف نه د علالولو دپاره حضرت یو علت فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم او ثاني نبی صلی الله علیه وسلم ما ته چې کوم دی په دې باندې امر کړی دی او ما ته وصیت کړی دی چې ته زما د طرف نه قرباني کوه. او دغه جواز د نبی صلی الله علیه وسلم د خپل فعل نه هم معلومیږي. احادیثو کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم املحین کبشین نبی صلی الله علیه وسلم په خپل باندې دوه ګډان علالول. نبی صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې خپل فرمایلی هم دي چې دا یو مې د ځان د طرف نه حلال کو او دا بل ګډ مې چې کوم دی د خپل د امت د طرف نه حلال کو. نو ظاهره خبره ده چې په هغه وخت کې چند امتیان ژوندي وو او څه وفات هم وو. نو پته ولګېده د دې دواړو احادیثو نه چې د دې مړي د طرف نه قرباني کول دا چې کوم دی بالکل جایز ده او دې مړي ته ثواب رسیږي. امام مسلم رحمه الله په دې بابت کې فرمایي چې ایصال ثواب په دې بابت کې امام مسلم رحم الله فرمایي چې کوم مالی توګه ایصال ثواب دی او مالی توګه د مړي ته ثواب رسیدل دي نو دا اتفاقي دي. که یو سړی راپاسېد د مړي پسې مالی صدقه وکړه نو امام مسلم رحم الله فرمایي چې اتفاقي خبره ده په دې کې د چا اختلاف نشته دی چې دته ثواب رسیږي او که نه رسیږي. دا مسله چې موږ بیان کړه نو د دې مسلې منشا او د دې مسلې هغه اختلاف چې په دې مسله کې اختلاف دی چې آیا د مړي د طرف نه قرباني جایز ده او که نه ده، هغه یو دا خبره ده چې هغې ته ایصال ثواب ویلی کېږي. دا مسله ډېره متعارفه ده او خلکو ته هم معلومه ده او د علماو په مابین کې یو مختلفه مسئله را روانه ده چې چند علما یو طرف ته دي او بل علما چند علما یو جماعت بل طرف ته دي. خو امام مسلم رحم الله فرمایي ایصال ثواب په دوه قسمه دی. یو ایصال ثواب مالی دی چې یو چا پسې مال صدقه کې د ده ثواب د دې مړي ته رسي او که نه رسي. دوهم قسم هغه دا دی چې د خپل بدني یو عملو کې او د هغه عمل ووایي چې الله ما د دې عمل هغه ثواب د پلاني مړي ته سپارلی دی نو آیا دا ثواب د مړي ته رسیږي او که نه رسیږي. نو دا د ایصال ثواب دوه قسمه شو. د دې مسلې د دې مخکینۍ مسئلې بنا په دې ایصال ثواب باندې ده. نو کوم خلک چې دا جایز ګڼي هغه وایي د مړي د طرف نه قرباني کول جایز دي او مړي ته ثواب رسي. او کم خلک چې نفي کوي او وایي چې د ایصال ثواب دا چې کوم دی د مړي ته نه رسیږي نو په دغه صورت کې هغوی وایي چې د مړي د طرف نه قرباني کول دا لا یجوز جایز نه ده، ثواب نه رسیږي. خو په دې بابت کې یوه خبره دا یاد ساتئ چې مخکې موږ روایت هم وویلې چې هغه مالی دي هر کله چې دا مالی قسم دی نو دا مالی قسم امام مسلم رحم الله فرمایي چې دا اتفاقي دی، په دې کې د چا اختلاف نشته. خو کوم چې بدني دی نو په هغې باندې ډېر زیات احادیث موجود دي. لکه یو حدیث ډېر متعارف دی، تاسو ته هم معلوم دی، نبي علیه السلام فرمایي چې انسان چې کله مړ شي انقطع عمله الا الثلاث، د ده درې عملونه دي چې هغه د ده نه وروستو پاتې کېږي او د دې ثواب رسي. په هغې کې اولنی دی صدقه جاریه چې دا مالی دی. ما وویلې چې په دې مالي کې د هېڅ چا اختلاف نشته دی. امام مسلم رحم الله په دې باندې ښایسته وضاحت کړی. بیا دویمه حصه د حدیث دغه ده چې نبی علیه السلام فرمایي چې الا الثلاث صدقه جاریه ده. هغه ولد صالح دی، خپل زوی دی چې دی تربیت کړی دی او هغه په دنیا کې نیکۍ کوي، د هغه نیکو ته ثواب رسي. نو لہذا هغه علما چې د دې خبرې قایل دي چې د مالی هم ثواب رسي مړي ته او د بدني هم ثواب رسي مړي ته،
نو هغوی د دې حدیث استدلال کړی دی چې دلته یو زوی دی د دې پلار د تربیت د وجې نه نیک دی نو د ده هغه بدني عبادت کې هم د ده سره پلار شریک دی نو لهذا د دې وجې نه هغه بدني عمل هم دې مړي ته د هغې ثواب رسېږي او دریم شی هغه علم دی چې هغه در ځان نه رستو پرېښی دی چې هغې باندې خلک فایده اخلي نو ظاهره خبره د علم هم د حواسو په ذریعې سره خلکو ته رسولی شي او حواس جز د بدن دی نو معلومه شوه چې دا هم یو بدني عمل دی او د بدني عمل د وجې نه دغه میت ته د نبي علیه صلات وسلام د حدیث مطابق دغه میت ته ثواب ملاویږي او دا میت مصاب دی په دې باندې مفتی عزیز الرحمن بجنور مولا د دارالعلوم دیوبند اولی مفتی هم دی علماو لیکلي دي او ډېر لوی غټ مفتی دی چې چا چې دارالعلوم فتاوی دارالعلوم دیوبند لیکلې ده تقریبا په 18 جلدو کې اوس چاپ شوې ده او موجوده ده دوی فرمایي چې ما یو شپه تفسیر لیدلو نو تفسیر کې لګیا وم مطالعه مې کوله په دې کې چې کوم دی یو آیات راغی الله جل جلاله فرمایي چې بنده ته به هغه څه رسېږي الا ما سعی چې دې بنده کړي وي دې بنده د هغې کار سعی یې کړي وي نو حضرت فرمایي چې ذهن ته مې راله چې بلا شی په سلو احادیث د دې باره کې موجود دي چې مړي ته د ژوندي مالی او بدني ثواب دې مړي ته رسېږي ډېر شی بلها شی په سلو باندې احادیث دي پهله زما ذهن ته راله چې د دې آیات او د دې حدیثو په منځ کې څه تعارض جوړېږي حضرت فرمایي چې مطالعه مې پرېښوده او روان شم اراده مې وکړله چې زه اوس لاړ شم مولانا رشید احمد ګنګوهي رحمه الله ته ورشم او د هغوی نه دا وضاحت واخلم حضرت هغه وخت کې سهولیات نو حضرت پیدل روان شو پیدل چې روان شو زی حتی الحین ګنګوهي رحمه الله ته ورسېده او ګنګوهي رحمه الله ته چې دې کوم وخت کې ورسېده نو دا د تهجد وخت د تهجد وخت ته دې ورسېده حضرت د تهجد دپاره راوتې جومات ته په جومات کې هغوی تهجد کول دوی راغله تیاره وه هغه چې دوی ولیده نو ورته ویل عزیز الرحمن تاسو عزیز الرحمن یې دوی ورته وفرمیل او حضرت زه عزیز الرحمن ورته څنګه په دې شپه باندې تاسو دلته راپېښه وکړه او دومره لرې نه تاسو راغئ او د شپې په تیاره کې او هغه وخت کې هندوستان آباد هم ډېر نه و نو تاسو څنګه راغئ هغه ورته وفرمیل حضرت ما وختي تفسیر کتو او زما په ذهن کې دلته دا اشتباه راغله چې د دې آیات او د احادیثو په منځ کې څه تعارض جوړېږي احادیثو کې راځي چې د انسان مالی او بدني ثواب مړي پسې رسېږي او د آیات کې خدا دی چې انسان ته به هغه څه رسېږي چې انسان په خپله باندې کړي نو حضرت ډېر ناشنا جواب ورکړو او ډېر مختصر جواب یې ورکړو ویلې په دې احادیثو کې چې کوم ذکر دی نو دا یا مالی دي یا بدني دي خو د ایمان نه علاوه دي د ایمان نه راښکته چې څومره اعمال دي په دې احادیثو کې د هغې ذکر دی چې هغه د بنده ته رسېږي او په دې قرآن مجید کې چې کوم دا آیات ذکر دی نو دا په دې باره کې ذکر دی چې د انسان دپاره هغه ایمان دی چې هغه ده کماو کړی دی او ده راوړی دی او کوم حد ته ده جوړ کړی دی نو په هغه ایمان باندې خلاصېږي په دې باندې نشي خلاصېدی چې د انسان دنیا نه کافر تللی دی او ته د هغه په ځای باندې ایمان راوړې او ته هغه ایمان هغه ته وسپارې او هغه پسې وبخې نو دی د جهنم نه خلاص شي نو د دې آیات مطلب دا دی چې دا ایمانی سایه چې کوم دی دا د یو انسان بل انسان ته نه رسي نور د ایمان نه رالاندې چې کوم عملونه دي د هغې سایه د یو انسان په میت پسې رسېږي او بالکل هغه ته ثواب ملاوېږي نو حاصل د دې ټولې خبرې دا دی چې یو انسان په دنیا کې موجود دی او دې په دې غټ اختر کې قرباني کول غواړي چې ښه خبره دا ده چې مور پلار یې که ژوندي وي خو په ژوند یې وله وکړي او که مړه وي نو هغه پسې د یو حصه راکړي هغه دې دې پسې وسپاري بل چند علما تېر شوي هم دي چې هغوی ټول عمر د نبي علیه صلات وسلام دپاره د حضرت علي رضی الله تعالی عنه غوندې عیسی نبي علیه صلات وسلام دپاره هغوی هم په قربانۍ کې ساتلې وه او هغوی چې کوم دی کړې وه د هغوی د طرف نه نو په دې خبره کې بالکل اختلاف کول نه دي پکار چې کوم مالی دي نو مالی کې اتفاق دی او باقي بدني دي بدني کې لږ اختلاف دی خو اهل سنت والجماعت چې کومه نظریه لري هغه نظریه ما تاسو ته بیان کړله لہذا که څوک قرباني د بل چا د طرف نه کول غواړي نو قرباني کولی شي